سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په همدې هیله چې روغ جوړ او صحتمند به یئ. زه ګلاب ظهیر یم او تاسو د ګلاب یوټیوب چینل ګورئ. نن مو درته د دوه نابلده مسافر ناول دوهمه برخه راوړې ده. په تیره برخه کې تاسو واورېدل د خندا او شوخۍ نه په ډک انداز یې غږ کړ: واه ګلاب څومره حیرانوونکی ده، تا سره بغیر له دې نوم نه بل نوم نه جوړیږي. فکر کوم د پیدایښت له ورځې همداسې ښکلی یې، ځکه خو دې د مور او پلار ګلاب نه بل نوم نه دی خوښ شوی او ګلاب ته یې د ګلاب نوم ورکړی دی. زه په زړه کې ډېر خوشحاله وم له دې امله چې زما د خوښې تنها زه خوښ کړی یم. په جامو کې نه ځایېدمه، تنها زه د دې خوښۍ اظهار تفریح نه ښودمه. پوښتنه یې راڅخه وکړه: د کوم ځای یې؟ ما نه چې په دې وخت کې ځان هیر و او فکر مې نه شوی کولی چې زه چیرته او د چا سره ولاړ یم. نو هغې ته مې وویل: اوس خو مې کور ستا په سترګو کې دی او خپل د خټو ګټو کور، ځکه اوس نشم درښودلی چې زه همدا شیبه له ځانه ورک یم او د ځانه ورک مسافر به د خپل کلي په اړه څه ووایي. تنها خوشحاله ښکارېدله. تنها راته خپله ټوله کیسه وکړه چې پلار او مشر ورور یې په وظیفه کې دي. پلار یې په میاشت او ورور یې په 5 میاشتو کې یو ځل کور ته راځي. ما تنها نه د مکتب په اړه پوښتنه وکړه. هغې راته وویل مکتب یې په پېښور کې تر 6م ټولګي پورې لوستی دی. تنها وویل کله چې دلته خپل وطن ته راغلو پلار او ورور مې د مکتب اجازه نه راکوله، خو زه د مکتب سره ډېره مینه لرم. زما همدا مینه وه چې د لیک سبق په لوستلو سره اوس دا دی په لیک او لوست ښه پوهېږم. هغې ما نه هم پوښتنه وکړه چې زه مکتب وایم. ما هم ورته وویل هو نهم صنف کې یم. زه چې نوی زلمی شوی وم ډېر په هوا کې وم. د تنها سره مې ډېره طبع ولګېده. هغې نه مې د موبایل نمبر واخیسته او خپل د موبایل نمبر مې ورکړ. په پستو خبرو یې نه مړېدمه خو شپه ډېره تېره وه. له تنها نه مې غوښتنه وکړه چې سهار به سره وګورو. دستې مو سره خدای پاماني وکړه. زه نور ورڅخه حجرې ته لاړم. حجرې ته ډېر میلمانه نور هم راغلي وه. شپه ډېره تېره وه. ملګرو مې رانه پوښتنه وکړه چې تر اوسه چیرته وې. هغوی فکر کاوه چې زه کور ته تللی یم. هغوی ته مې بهانه وکړه: نه بازار ته تللی ومه. څو نور ملګري مې ماښام راپسې همدلته راغلي وو، زه هم ورسره لاړم. همدا دی اوس راغلمه. دوی نه مې ځان خلاص کړ. د یوې شېبې
ټوکو ټکالو وروسته هر سړي ته خوب ټالۍ ورکولې. هر یو کس ځان ته بسترې جوړې کړې او ویده شول. زه په بستره کې پروت وم، خوب نه و او په سوچونو کې او فکرونو کې راښکېل وم. همداسې په سوچونو کې ډوب وم او د شپې خدای خبر څه وخت همداسې خوب وړی وم. سهار چې ټول د لمانځه لپاره راپورته شول، زه یې هم راجې کړم. لمونځ مې وکړ، نور راباندې ساعت نه تېرېده. همدا مې ویل چې اوس ژر لمر راوخیږي او تنها سره وګورم. چا اوبه دیګو ته چلولې، چا پیاز، آلوګان او ټماټر میده کول. زما زړه هېڅ کار ته نه کېده. یو خواته غلی ناست وم. څه وخت همداسې تیر شو، لمر هم خپلې رنګینې وړانګې د ځمکې پر مخ خورې کړې. د لمر په راختو ډېر خوشحاله وم، ځکه د لمر په وړانګو کې ماته د تنها د مخ تصویر ښکارېده. څه وخت تیر شو، ځان راته ډېر خوشحاله ښکارېده، ځکه څه وخت وروسته به د تنها سره یو ځای کېږم. په همدې سوچونو کې وم چې موبایل ته مې زنګ راغی، چې یو غږ مې واورېد. بلې، سلام علیکم. غلی شوم او ومې ویل وعلیکم سلام. او تنها ته یې ښه یې؟ هغې ځواب راکړ ته څنګه یې؟ ډېره مهرباني، چیرته یې؟ زه په حجره کې یم، ته چیرته یې؟ زه اخواته هغه وچ خوړ چې دی همالته لاړم، ته هم راشه، دلته څوک نه وي. د دې خبرې سره مې مینه او احساسات راوپارېدل، په تګ نه پوهېدم. د خوړ غاړې ته لاړم، تنها یو خواته ناسته وه. زما په انتظار یو کاڼی اخیسته او په بل یې ویشته چې زما پرې نظر ولګېده. د دوه نابلده مسافر ناول قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره دا برخه پای ته ورسېده. د نورو برخو لپاره زموږ همدا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظر مو هم راسره په کمینټ کې پریږدئ. مننه.